بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ننني ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره MS Excel راپورته کوم چې کله مې راپورته کوي په تېر داسې ورته ګوره موږ انسرټ ختم کړي. اوس راځم پیج لیاوټ ته. په پیج لیاوټ کې اول چې دی تیمز دی، دا تیمز چې دی موږ ویلی دی دا هم په مسوټ کې ذکر شوی دی، خو بیا هم زه مینه چې تشریح کومه ځکه راسم ورته ګوره مینه دلته ما یو لیکنه ولیکل، مثلا دا یو ټیبل ما جوړ کړی دی سیسو دا ما انتخاب کړی دی. بار که راسې دلته کلیک کړو کې دلته ورته ګوره وینې مختلف تیمزونه ورکوي، رقم ډیزاینونه دي. هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته ورکول شي. او که راشي ورته ګوره دا کلرونه دي، رنګونه ورکوي، ورته ګوره رنګونه ورکول کېږي. فونټ دی، که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې فونټ ورکول کېږي. که پر دې باندې کلیک وکړې افیکټس دی دا ورکول کېږي. اوس دا افیکټس او دا کلر چې دی دا پر دغه باندې سم معلومیږي نه، پر لیکنې باندې دغه کلر او افیکټ چې دی دا پر شیپ باندې ښه معلومیږي، په شیپ باندې بیا ښه کار کوي سیسو. اوس نو که زه راسم ورته ګوره پر تیمز باندې کلیک وکړم، لاندې لیکلي وینې وایي سیو کرنټ تیمز. اوس که تو غواړې چې هغه زه دغه سیو ومه نو پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې ورته ګوره سیو ومې چیرې سیو ومه په ډیسکټاپ باندې د یو چا په نامه باندې مانه تیمز 1 په نامه. اوس که تو غواړې چې هغه برته زه دلته عملي کوم استعمالوم، مثلا دا تیمز اوس دلته ولاړ دی دا دی، زه غواړم چې هغه عملي کړم نو بیا به راسي ورته ګوره دلته لیکلي باوس فار تیمز، پر دې باندې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ زه غواړم چې د دې ځای څخه مثلا دلته ورته ګوره وینې ډیسکټاپ ته راځم، د دې ځای څخه کوم یو دی دا دی، کلیک پر کوم دلته راسي ورته ګوره وینې هغه عملي شو. دا عموما ورته ګوره چې کار دی د تیمز کار دی. او د هغه څخه وروسته راځم پیج سیټ اپ ته. په پیج سیټ اپ کې دلته لیکلي دي مارجن داسې کار کوي. مارجن خو ورته ګوره دلته عموما کار نه کوي، دا چې دی کنټرول نیسمه P1 پرنټ ته راځم دغه دلته کار کوي. اوس دا خالي ځای دغه لوړ او دا خالي ځای دې ته مارجن وایي. اوس نو که زه راسم دلته کلیک ور وکړم دلته وایي د ټاپ د خوا څخه د لوړې د خوا څخه 1.1 سانتي متر دی، د لیفټ د خوا څخه 1.8 دی، د بوټم د خوا څخه دونه دی، ورته ګوره د هیډر او د فوټر د خوا څخه دونه کلر دی. او دا بیا ورته ګوره وینې 2.4 دی 4.50 دی. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم بار راځم ورته ګوره وینې کنټرول نیسم P پرنټ ته راځم ورته ګوره وینې د فاصلې نښې ډېرې شولې. اوس دغه رستا او چپا او لوړ وښته ته دغه مارجن د فاصلې ته څه ویل کېږي؟ دې ته مارجن وایي. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې فاصله دونه اندازه راځي، ورته ګوره وینې دونه اندازه راغله. بارونه چې هر څومره ورته ګوره که پر دې کلیک کوې که پر دې چې پر اړه وکلیک کوې دونه اندازه فاصله راځي. اوس که تو غواړې چې یاره زه د فاصله خپل په خوښه ورکوم څه شو نو بیا به راسي کسټم مارجن ته دلته به کلیک پر وکړي. چې کله کلیک وکړي دا به درته راسي. اوس دلته ورته ګوره وینې ټاپ دی بوټم لیفټ رایټ هیډر فوټر چې هر څونه اندازه یې ته بیا خپله ورته ګوره فاصله اضافه کوې. د ټاپ ته خاص اضافه کوې اضافه کېږي، که کمیږي کېږي کمیږي. د لیفټ ته خاص اضافه کوې اضافه کېږي، که کمیږي کمیږي. د رایټ ته خوا څخه د بوټم د خوا څخه د هیډر د خوا څخه هره خوا ته چې ته اضافه کوې اضافه کېږي، او که کمیږي کېږي کمیږي. او دا بیا هوریزنټل ورټیکل دی، هوریزنټل ورټیکل کې اضافه کوي ام پتا پورې مربوط دی. هره خوا چې ته اضافه کوي کولی چې اضافه یې کړې به درته راسي. نو دا چې کار و دا د مارجن کار و. د هغه څخه وروسته اورینټیشن دی. اوس ورته ګوره اورینټیشن چې دی موږ سره یو پورټریټ دی بل لینډسکیپ دی. اوس ګورئ دا صفحه چې دی داسې په اوږدو پرته ده. نو که زه چې راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم پر دې باندې کلیک وکړم، اوس که کنټرول وینسم P1 پرنټ ته راسم ورته ګوره په دې صورت پرته ده. نو هغه چې دی پورټریټ دی یو لینډسکیپ دی. پورټریټ چې دی په اوږدو ایښول کېږي، لینډسکیپ چې دی په براب ایښول کېږي. په تا پر مربوط دی هر خوا چې ته یې کولی چې چیرې هغه به درته راسي. او د هغه څخه وروسته سایز دی. سایز داسې کار کوي وایي که چیرې ستا په پرنټر کې کومه ورقه چې پرته وي ته باید چې هغه انتخاب کړي. که چیرې ستا په پرنټر کې A4 ورقه پرته وه نو ته به راځې دلته به A4 انتخابوې. که چیرې په پرنټر کې A5 انتخابوې. خو دا ورته ګوره د ورقو اندازې دي، ورقو خپل نومان دي. هره ورقه چې خپل ځان ته نوم لري، هره ورقه چې ستا په پرنټر کې انتخاب هغه به چې کېږي درته انتخابوې وي. دا د پرنټر سره کار لري. بس عموما دا د صفحې اندازه ده، د ورقې اندازه ده، هغه ورقه ورته ګوره انتخابېږي. خو زموږ سره په ادارو کې چې استعمالېږي هغه چې دی A4 دي. اوس نن سبا چې په ادارې کې موږ استعمالوو هغه A4 ورقې دا ډېر چې کېږي استعمالېږي او درته راځي. نو دا چې کار و دا د سایز کار و. او د هغه څخه وروسته دلته راځم ورته ګوره کلیک پر کوم، چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي سیټ پرنټ ایریا. اوس ګورئ که زه راسم کنټرول وینسم P1 پرنټ ته راسم دا ټول درته پرنټېږي. که تو غواړې چې نه زه دونه اندازه نه پرنټوم، زه غواړم چې دغه یو 2 او 3 نومانې پرنټ شي بالا دې نه پرنټېږي. نو راځه دا 2 3 نومانې انتخاب کړه. چې کله دې انتخاب کړې باره به راسي دلته به کلیک وکړې سیټ پرنټ ایریا ته به راسي، پر دې باندې به کلیک وکړې. اوس که کنټرول وینسي P1 پرنټ ته راسي نو دا 3 څلور نومانې انتخاب دی. ورته ګورئ وینې دا پرنټېږي نور نه پرنټېږي. اوس ګورئ پر دغه باندې یو رقم ډایلاګ بوکس راګرځېدلی دی، وینئ که دا رقم راغلی. اوس که یې بیرته د منځه باسې نو راځه دا انتخاب کړه چې انتخاب دې که زیات شو نو راځه دلته کلیک وکړه، دلته لیکلي کلیئر پرنټ ایریا پر دې باندې کلیک وکړه ته ګوره ورته به چې د منځه به ولاړ شي. اوس که کنټرول وینسم P1 پرنټ ته راسم نو دا اندازه ورته پورته چې کېږي درته راځي او درته استعمالېږي. نو دا چې کار و دا ده پرنټ ایریا کار و، سیټ پرنټ ایریا او کلیر پرنټ ایریا. چې هر څومره اندازه تا انتخاب کړي پر دې باندې کلیک وکړې بس هغه پرنټېږي. چې کلیر بیا داسې کار کوي چې هر څومره اندازه انتخاب کړي د هغه به درته د منځه وړل کېږي.
ختمیږي. صحیح شو؟ دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته زموږ سره لیکلي دي و انسرټ پیج بریک. اوس ګورئ که زه راسم کنټرول وینسم پی وم پرنټ ته راسم دغه لیکنه چې دی زموږ سره په یوه صفحه کې ده وینې په بلې صفحه کې نه ده. نو که زه وغواړم چې یاره دلته زه درېږدم وایم زه دلته د صفحه چې کوم پرې کوم یې ماتوم یې نو برکه راځي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړي انسرټ پیج بریک ته راځم پر دې باندې کلیک وکړه اوس ورته ګوره دا یوه صفحه ده دا بله صفحه ده. اوس که کنټرول وینسي پی وی پرنټ ته راسي دا یوه صفحه راغله اوس یې که پر دې باندې کلیک وکړي ورته ګوره وینې دا دومه صفحه ده. طریق خلاص په دې مې نو بس ورته ګوره دا په یوې صفحې کې راغله او دا په بلې صفحې کې راغله. که زه چې راسم ورته ګوره دلته ودرېږدم راځم ورته ګوره دلته پر دې باندې کلیک کوم اوس زموږ سره یوه صفحه دومه درېیمه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم انسرټ پیج بریک ته راځم اوس یو دوه درې څلور اوس که زه کنټرول ونیسم پی پرنټ ته راسم ګوره دلته هم څلور ښکاره دي وینې دا یوه صفحه ده دومه ده درېیمه ده څلورمه ده دا راغله. او که ته ختمه نو لاندې لیکلي دي وینې وایي ریموو پیج بریک دا یوه دانه ختمیږي. هلته بیا لیکلي ریسیټ آل پیج بریک دا ټوله ختمیږي. مثلا زه دلته درېږم که چیرې پر اول باندې کلیک وکړم دا یوه دانه ختمیږي ورته ګورې مینې یوه دانه د منځه ولاړه. صحیح شو؟ او که چیرې زه راسم ورته ګورې مینې پر دې باندې کلیک وکړم ریسیټ آل پیج بریک پر دې باندې کلیک کوي ورته ګوره ټوله ختم شوله. اوس که زه راسم کنټرول ونیسم پی وم پرنټ ته راسم ورته ګوره ټوله چې شوله یوه صفحه شوله. په پیج بریک کې انسرټ پیج بریک کې صفحه ماتېږي په ریموو کې یوه دانه ختمیږي په ریسیټ کې آل ټوله ختمیږي. صحیح شو؟ که یوه یې که دوې که لس که چل ټول عموما چې کېږي ختمیږي د منځه وړل کېږي. او د هغه څخه وروسته لیکلي وینې بیکګراوند بیا داسې کار کوي وایي که ته وغواړې چې یاره زه د دې اکسل شاته د دې لیکنې شاته یو عکس ورکوم دا خالص عکس راځي رنګ نه راځي بره راسه ورته دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ ورک آفلاین ته راسه پر دې باندې کلیک وکړئ اوس زه غواړم چې کوم عکس ورکړم مثلا دا عکس ورکوم پر دې باندې کلیک وکړئ انسرټ یې کړئ چې انسرټ کې ورته وګوره دا عکس راغلی. اوس د هغه بیکګراوند پر ځای باندې لیکلي وایي ډیلیټ بیکګراوند که پر دې باندې کلیک وکړئ ورته وګوره ورته به ختم صحیح شو. عموما که عکس ورکوي عکس ورکول کېږي کې ختمه یې برته کېږي ختمیږي او د منځه وړل کېږي. د هغه څخه وروسته پرنټ ټایټل دا یې پله پرېږدي نه کې غټ درس دی دا په راتلونکي درس کې ووایو یا پله راځو ورته ګورئ دې ته دلته یې لیکلي ویت او دلته یې لیکلي دي هایټ. اوس ورته ګورئ زموږ سره په یوه شیټ کې ډېرې صفحې راسره وي او د دا ځای څخه وینځ تر دې ځای پورې دا یوه صفحه درته ګورئ مینې یو لاین راغلی دی که زه راسم ورته ګورئ مینې پر دې باندې کلیک وکړم دې خوا ته راسم تر دې ځای پورې بله صفحه ده لایټ نهید دا چې ځای ورته ګورئ مینې چې کېږي نورې صفحې راځي. اوس د اکسل په یوه شیټ کې په ویت اندازه کې زموږ سره څو صفحې دي که راسې ورته ګورئ ته کلیک پر وکړئ ورته ګورئ مینې نه صفحې دي تر نه اضافه نشته. اوس نو که زه پر دې باندې کلیک وکړم ویت اندازه د دې ځای څخه مې نیسي دا رقم چې زی صحیح شو ټول مې چې ته واړول یوې صفحې ته مې واړول او که پر دې باندې کلیک وکړې دوو ته اوړې لایټ نهې تر څو پورې تر نه اضافه نشته. او د اټومیټیک داسې کار کوي چې د کمپنۍ د خوا څخه چې څونه قدر ورته ګوره کمپنۍ د خوا را روانو هغو نه نظر راځي. او که راسم ورته ګوره هایټ باندې کلیک وکړې په هایټ کې ورته ګوره تر نه اضافه نشته نو زموږ سره په یوه شیټ کې نه صفحې راسره دي تر نه اضافه شته نه. او که پر اټومیټیک باندې کلیک وکړې هغه د کمپنۍ د خوا څخه چې هر څو انتخاب کړي وي هغه چې کېږي انتخابېږي. هغه نو بیا داسې دی که چیرې A4 ته رالې ډېرې کېږي او که A3 ته رالې بیا چې کېږي کمیږي نو عموما ورته ګوره دا کار کوي. خپل په خوښه ورته ګورې وینې یو ویت اندازه یې ده اوږدوالی دی بل هایټ اندازه بردوالی دی په ویت اندازه کې هم نه صفحې دي په هایټ اندازه کې هم نه صفحې دي چې هر څومره اندازه ته انتخاب یې کړي چې انتخاب یې کړي هغه به درته راسي. او د هغه څخه وروسته سکیل بیا داسې کار کوي مثلا اوس ګورم وینې دا خط دلته دی اوس که زه راسه په دې باندې کلیک کوم ورته ګورم وینې دلته راغلی وینې لږ دا صفحه چې کوي کوچنۍ کوي هر څو اندازه چې ته کوچنۍ کوې ورته ګوره کوي چې کوچنۍ کوي او که یې غټې ورته ګوره دې ځای کې کولی چې غټې کوي وینې دونه اندازه زه غټوم ورته ګوره دا اندازه ته دې ځای کې راغله خپل په خوا کې غټې ورته ګوره غټېږي او که کوچنۍ کوي چې کېږي کوچنۍ کېږي دا بیا دپاره چې کېږي استعمالېږي صحیح شو. او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي شیټ اپشن په شیټ اپشن کې اول لیکلي دي وینې وایي شیټ رایټ ټو لیفټ. اوس ګورئ د دې ځای څخه دا A B C د دې خوا شروع ده یو دوه درې د دې خوا شروع دی که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره کومه خوا ته ولاړې A B C دې خوا ته راغلی یو دوه درې دې خوا که کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې رایټ ته راځم لیفټ ته راځم باره په تا پورې مربوط دی رایټ ته ورځي او که لیفټ ته ورځي هر خوا چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي او درته استعمال وسي. او د هغه څخه وروسته دلته زموږ سره څلور چیکان دي په اول کې لیکلي ګایډلاین دلته لیکلي هیډینګ اوس ورته ګورئ ویو او دلته لیکلي پرنټ او پرنټ. اوس ګورئ دلته ورته ګوره زموږ سره یو رقم جالۍ والا ټیبل شته خانې شته که نه سمینې داسې خانې دغه شته که زه راسم ورته ګوره دا چیک ځینې خوا ته کوم ورته ګوره هغه به ختم شو. او دا بیا هیډینګ دی هیډینګ چې دی دغه A B C او یو دوه درې دغه دی که زه چیک ځینې خوا ته کوم ورته ګوره وینې دا به ختم شي که یې غواړې ورته ګوره اصل ته چیک پر ولګوو دا به راسي که پر دې باندې چیک په لګوې ورته ګوره دا به چې شي درته استعمال به شي صحیح شو. او پرنټ به داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره وینې کنټرول ونیسم پی وم پرنټ ته راسم په دې ځای کې ورته ګوره نه هیډینګ شته او نه ګایډلاین شته نو که زه وغواړم چې یاره دلته دې هیډینګ ګایډلاین راسي نو بیا به راسي ورته ګوره دلته به چیک پر ولګوې دلته به هم چیک پر ولګوې که اوس که کنټرول ونیسي پی وی پرنټ ته راسي ورته ګوره دلته هم راغلی دي. نو دا دوه چیکان چې دي برحالۍ دپاره دي د دې موږ ته کار کوي
او دا لاندې دوه چیکان چې دي دا د پرنټ لپاره دي عموما موږ ته په پرنټ کې راځي سیسو عموما دا د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي او د هغه څخه وروسته راځم ارینج ته ارینج چې دی ورته ګوره دا بېرته ورته ګوره تکراري شیان دي دا موږ په دغه کې ویلي په پکچر کې اوس ورته ګورئ دا چې دی یو موږ سره برینک دی بل چې دی سینډ دی که چیرې دوه عکسونه موږ دلته سره ایښي سیسو بار که پر دې سینډ باندې کلیک وکړې دغه عکس چې مخ ته دی دا تر بل عکس چې کېږي شاته کوي که چیرې پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورئ ویني چې کېږي شاته کېږي سیسو دا کار کوي نو که چیرې دلته دوه درې دانې عکسونه زموږ سره پراته یې که پر دې باندې کلیک وکړې هغه یو عکس تر بل چې کېږي شاته کېږي او که پر دې باندې بیا کلیک وکړې دا که چیرې ډېر عکس پراته وي تر ټولو چې کېږي شاته کېږي او دا بیا داسې کار کوي چې یو عکس تر بل مخته کوي که پر دې باندې کلیک وکړې تر ټولو چې کېږي مخته کېږي او سلیکشن پین بیا داسې کار کوي که زه راسه دلته کلیک وکړم ورته ګوره که دلته شیپسونه تا ډېر اخیستي دا غواړي چې هغه شیپسونه دې ټوله بند سي لیکنه دې پاته سي سو بار که پر هایډ ال باندې کلیک وکړې ګوره پټیږي که په شو ال باندې کلیک وکړې دا ښکاره کېږي دا درسونه ورته ګوره موږ عموما ویلي دي په پکچر کې د دې ځای کې څخه وینځ د دې ځای کې ورته ګوره دا دی که پر دې باندې کلیک وکړې لیفټ رایټ سنټر هر خوا چې دا غواړي مثلا یو شیپس کول چې هغه خواته راسي ګروپ ته ورته ګوره وینې ګروپ مو ویل دي روټیټ ته ورته ګوره ګرځول دي دا که دوه درې شیپسونه راواخلې یو ځای که یې ګروپه یې اسیسو نو عموما د دې څخه چې استفاده کېږي نو د ایم اس ورډ ویډیو چې کله راخلاص کړه پکچر راواخلې په پکچر کې د دې ځای څخه مینځي د دې ځای پورې دا ټول ورته ګوره چې شوي تشریح شوي دي او درته راغلي سیسو دا عموما ورته ګوره دې ځای څخه موږ تشریح کړي دي نو دا کار کې دا چې کار و دا د پرنټ لیاوټ کار و په پرنټ لیاوټ کې یو دغه پرنټ ټیټل پاتې د ایشلا خدای کول درته وبیا وایي سیسو نو نن د پاره دغه قدر بس په راتلونکي درس کې به ایشلا خدای کول پرنټ ټیټل وایي سیسو دا